اوسنی وخت کې جنگ د توري د ټوپک دی او کنه د فکر د پوهې او د معاشي استحکام دی. بهلول مراد صاحب وایي چې نظریه چې د صنم بدله شي خوښي خامخه په غم بدله شي. انقلاب د پښتنو دا دی بهلوله چې موتوره په قلم بدله شي. ډیر ښه ډیر ښه. نو معاشي استحکام په نن دور کې د جنگ یا د توري د جنگ نه چې ډیر ضروری دی، ځکه نن کچرته هم جنگ دی نو د اقتصاد جنگ دی. که مونږ وګورو مونږ چې د چا سره اوس د توري جنگ نشو کولی، ځکه مونږ هغومره چې د استحکام مستحکم نه یو، هغومره مونږ وسایل نه لرو. مونږ که جنگ کوو او که مونږ خپل حق غواړو نو مونږ ته پکار دی چې مونږ د باچا خان هغه لاروي اوسو او د عدم تشدد د نظریې لاندې چې دی کار وکړو او خپل قام ته چې دی شعور د قلم په ژبه باندې ورکړو او خپل قام چې دی هغه په دې باندې را بیدار کړو. اوس که مونږ وګورو مونږ سره چې دی ټوپک و، توره وه او مونږ سره چې دی جنگي مهارتونه وو، خو مونږ سره چې دی اقتصاد نه وو، مونږ سره چې دی معاشي استحکام نه وو. نو پردي راغلل زمونږ چې دی حجره جومات یې لوټي کړل او زمونږ په وینو باندې چې دی هغوی خپل کاروبارونه وکړل. نو دا یو مثال کیدی شي، یعنی مونږ که غواړو چې مونږ خپل حق وغواړو، که غواړو چې مونږ خپل قام ته چې دی یو مثبته لارښوونه وکړو، نو هغه به د قلم په ژبه وي، هغه به چې دی د کتاب په ژبه وي، هغه به چې کوم دی مونږ د شعور راوستنې په ژبه وي.